کور دواره یم او ته چې وړه خبره ده دا څنګه وړه خبره ده چې یو ډنډ راسه زما د لور کور بربادېږي ګوره سلطانه هلک دی ناپوهه دی زه به پوه کړم کاکاجي زه دلته نور نشم پاتې کېدی اوس خبره د برداشت نه بهر ده ګوره بچې فیصله ځل مه کوه ما ته یو موټر راکړه د خپل تره د عزت خیال وساته زه به پوه کړم زه خو به ستا د عزت خیال وساتم خو که ستا د زوی عادت بدل نه شو نو بیا هغه به خپل عادتونه ضرور بدلوي السلام علیکم نواب صاحب وعلیکم السلام تاسو دلته زما تاسو یو ضروري کار دی وځم ټیک ده نواب صاحب شبانه دلاړه شه کینه نواب صاحب داسې کومه خبره وه نواب صاحب چې تاسو دلته راغلئ تاسو به حکم کړی وي څه به درغلی وي زما دلته راتلل یا ستا هلته راتلل یوه خبره خو ستاسو عزت په ما باندې ډېر ګران دی نواب صاحب زه نه غواړم چې تاسو دلته څوک وویني زما عزت په تا باندې ډېر ګران دی څه کولی شي زما عزت درباندې ستاسو عزت را باندې د ځان نه زیات ګران دی زه ستاسو د عزت لپاره خپل ځان هم قربانولی شم تاسو حکم کوئ د هغه عزت لپاره زه ته دا وایم چې ته زما زوی د ژوند دا زما حکم ده دا زما التجا ده زما د جوړه لاسونو ته وګوره چې زما زوی کور تر ورانېدو نه بچ کړم څنګه چې په توره شپه کې ته زما د زوی په ژوند کې راغلی وې همدغه شانتې په توره شپه کې ته زما د زوی د ژوند نه وځه برېښنا بهرنه کشر نواب سلمان صاحب راغلی دی نواب صاحب په دې لار نه په دې لاړ شئ چې سلمان زما دلته راتلو ختم کړی تاسو بېفکره اوسئ نواب صاحب بېفکره اوسئ د خدای په امان سلام علیکم نن د ماښام نه شراب څښئ شراب هر یو احساس کې قیمتي وي په هغه به قیمتي وي چې د عشق په اور کې ستی وي څوک هم برېښنا شپه راتله نه لوړه ډوبېدو نه په انتظار ختمېدو نه ما شراب و ټولو بوتلو څښلو خو په ذهن مې توره شپه ښکاري داسې چې نن شپه زما او ستا دپاره ډېره اوږده ده وام ډېره مودې راسې هم د دغې شپې انتظار کوو نو بیا نن هغه شپه ده چې سهارې نشته نو بیا به زه ته نن خبرې د نه ختمېدو کوو خو دا راته ووایه چې خبرې به څوک شروع کړي ته او که زه